السلام علیکم درنو قدرمنو پښتو ژبې شاعر د پی ډی ایم تکړه غړی ګیلمن وزیر نن انتقال شو. د ګیلمن وزیر اخیری وخت پیغام خوم راغلی دی. ګیلمن وزیر منظور پښتون ته اخیری داسې کومې خبرې کړې وې. که تاسو هم دغه خبرې اورېدل غواړئ نو دا ویډیو تر اخره را سره وګورئ. کوم ملګري چې زموږ د پښتو ون ټي وي چینل کې نوي دي نو مهرباني وکړئ زموږ د پښتو ون ټي وي چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ. دوستانو ګیلمن وزیر چې څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې ډېر په بېدردۍ سره په چکوانو باندې وهلی و چې ډېرو سختو حالاتو کې اسپتال ته رسولی و. د پی ډي ایم مشر منظور پښتون او دغه ټول ملګري هم ورسره اسپتال ته راغلي وو او د اسپتال د پښتنو نه ډک او د ګیلمن وزیر چې څومره هم ملګري دي هغه ټول اسلام آباد فیم اسپتال ته رسېدلي وو. د اسلام آباد فیم اسپتال ډاکټرانو پوره کوشش وکړو خو د الله پاک نه وخواخه نن وفات شو. ډیر دردونکې خبر دی. قدرمنو ګیلمن وزیر نن خپله ساه ورکړه او د دې فاني دنیا نه لاړو او رحلت یې وکړو چې ټول پښتانه یې ډیر زیات وجوړولو.